د ښځو نړیواله ورځ د کارګرو له یوه خوځښته پیل او په ملګرو ملتونو کې د یوه کلني مناسبت په توګه ثبت شوه. په 1908 کې 15,000 ښځو د امریکا په نیویارک ښار کې لاریون وکړ. دوی د ښځو لپاره د کم کار، ښې تنخواه او د رایې ورکولو د حق غوښتنه کوله. له دې اعتراضه یو کال وروسته د امریکا سوسیالیست ګوند لومړی ځل د ښځو د ملي ورځې د نمانځلو اعلان وکړ. د کلارا څیټکن په نوم د یوې المانۍ ښځې وه. هغې په 1910 کې په کوپنهاګن کې د کارګرو ښځو په یوه نړیواله غونډه کې د دې وړاندیز وکړ. په دغه کانفرانس کې د 12 هیوادونو 100 ښځو د دې وړاندیز په غوڅ اکثریت ومانه. په 1911 کې په استرالیا، ډنمارک، آلمان او سویټزرلند کې لومړی ځل دغه ورځ ونمانځل شوه. د ښځو نړیواله ورځ یو داسې کلنی تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د میرمنو وضعیت او حالت ته کتنه پکې وشي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له ښځو سره د روانې نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د ښځو د رختو په هکله د پوهاوي ډیرول ښودل شوي. کلارا څیټکن د ښځو نړیوالې ورځې لپاره کومه ځانګړې نیټه نه وه ټاکلې. په 1918 کې د جګړې پر مهال روسۍ ښځو اعتراض وکړ او د ډوډۍ او سولې غوښتنه یې کوله. د دوی 4 ورځنی اعتراض د وخت واکمن او سیمه ایز حکومت اړ کړ چې ښځو ته د رای ورکولو حق ورکړي. په پخوانۍ روسیه کې هغه مهال د کاریدونکي کلیز له مخې دغه ښځو چې پر کومه نیټه خپل اعتراض پیل کړی و د فبروري د 20 او د یکشنبې ورځ وه. همدغه ورځ په میلادي کلیز یا تاریخ کې د مارچ له 8 نیټې سره برابره ده چې اوس مهال د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ښځو لومړۍ ټولنه د انجمن نسوان په نامه د محمود طرزي د لور او د شاه امان الله خان د میرمنې ملکه ثریا په رهبرۍ د غازي امان الله خان په پرمختللې دوره کې منځته راغله. په افغانستان کې هم دغه ورځ د دولتي ادارو په ګډون د ښځو د ټولنو او ارګانونو د غونډو او ویناو په ترڅ کې نمانځل کیږي او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره پکې ژمنې کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې ښځې له خپلو لومړنیو ریښتو لا هم بې برخې دي. زموږ په هیواد کې ډیر کار ته اړتیا شته ترڅو ښځې وکولای شي د خپلې ټولنې په جوړولو کې له سړو سره یو ځای رغنده رول ولري.